ډېر داسې وروڼه چې بېوسه بېکسه دي هغه زموږ سره دلته کار کوي. نو موږ سره د بخش د پوډرو کې را سره 15-16 کسان کار کوي، په بخش د صابون کې 15-16 کسان را سره کاروبار کوي. نو داسې یو چې اشپز لګېږي، ډرایور موږ سره لګېږي، داسې یو 20 کسه پرسونل موږ لرو موجوداً په فابریکه کې. موږ راحل په نامه صابون تولیدوو او دا چې د کالو مینځلو صابون دی او ماشاءالله موږ تقریبا د ورځې 3000 تولیدات لرو چې دا موږ هر ورځ وباسو. د ټولو ولایتونو نه مثلا پاکستان شلو، ایران شلو، دې نه خو 100% مطمئن اوسه چې زموږ صابون ماشاءالله الحمدلله 100% ته نښه دی او دې کې موږ خپل مالزیا نه مواد راوړو او دې کې موږ ډېر ښه تر وراچو خوشبو. په ننګرهار کې تقریبا موږ اوس فلحال لپاره 6 فابریکې د صابون جوړولو چې په دې کې د جامو وینځلو صابون دی، همدارنګه ځان وینځلو صابون هم شامل دی. 6 فعالې فابریکې لرو او 2 نورې فابریکې د فعالېدلو په حالت کې دي.